السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو، زه یم ستاسو قربان نجیب خان. زموږ ویډیو نن د کورونا وایرس په اړه ده. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه د تاسو سره هیله کوم که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی او نوي یاست نو زموږ چینل لازمي درسره سبسکرایب کړئ او ورسره د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې تاسو ته زموږ د نوي ویډیو خبرتیا درسي. ووهان دا د چاینا یو ډېر غټ او ښایسته ښار دی. د ووهان چې کم نفوس دی دا 1,08,000,000 دی. کورونا وایرس اول ځل په ووهان کې راغلی و. د هغه بیا د چاینا څخه د ووهان چې کوم ښار دی د دې څخه په ټوله نړۍ کې تقسیم شوی وه. اوس راځئ چې تاسو ته د ووهان هغه ځای هغه بازار ښکاره کړم چې د کوم ځای څخه کورونا وایرس پیدا شوی و. دا د چاینا د ټولو غټ د غوښې مارکیټ دی. په دې مارکیټ کې تاسو ته هر قسم غوښه پیدا کیږي، که هغه حرامه وي او که حلاله وي. خبره دلته نه ختمیږي بلکې دلته مار، موږکان، پشیانې او د سپیانو غوښه هم په ډېر مناسب ریټ باندې دستیابه وي. د دې خلک ماران، موږکان او ورسره لالبیګونه، لړمان او نور داسې خصمانان خوري چې هغه نه موږ تاسې په نامه پیژنو او نه مې لیدلي. او په اکثریت سره چې موږ څومره کتلي د دې خلک د حلال شي په مقابله کې حرام شی زیات خوښوي. لکه په هغه کې چې په مایانو کې هم داسې نسلونه دي چې هغه شریعت مکروه او حرام ورته وایي او دا خلک یې خوري. لکه بلاو پیش دا چې کوم دی د اکثره علما دا وایي چې دا حرام دی او اکثره علما دا وایي چې دا مکروه دی. مګرمچ اکثره ډاکټران او ساینسدان دا هم وایي چې دا مګرمچ غوښه دومره سخته وي لکه د هاتي غوښه، نو دا خلک د دې نیول هم ډېره سخته وي او دا خلک نیوی هم نسي، خو د چاینا خلک دا هم ډېر په شوق خوري. په چاینا کې د ټولو زیاته د سپیانو غوښه خوړل کیږي. او دا غوښه دوی ډېره ذایقه داره هم ګڼي. کال د جون پر 21 تاریخه د ګرمیانو په شروع کې په چین کې یو فیسټوال جوړیږي. دا فیسټوال په جنوبي چین کې ترسره کیږي.
په دې فیسټوال کې د سپي غوښه په روایتي طور باندې خوړل کیږي. په دغه وجه باندې د دې فیسټوال نوم هم ډاګ میټ فیسټوال دی. په دې فیسټوال کې 10,000 سپیان د غوښې د خوړو په مقصد باندې وژل کیږي. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې نور هم ډیر ځناوران دي، بیا دوی ولې د سپیانو غوښه خوري؟ او خبره دا ده چې د سپي غوښه خوړل په چاینا کې یو پخوانی دود ګڼل کیږي. او بله خبره دا ده چې د سپي غوښه په چاینا کې د 12 کالو څخه خوړل کیږي. په دې وجه باندې دوی دا پخوانی دود ګڼي. اکثره ډاکټران او ساینسدانان دا وایي چې د حرام شیان خوړلو په وجه باندې دا کورونا وایرس په وجود کې راغلی دی. او تر ټولو زیات تاوانونه هم په چاینا کې سوي دي د کورونا وایرس د لاسه. قدرمنو ملګرو، که تاسو زموږ د نن ویډیو خوښه سوي نو زموږ چینل لازمي در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم در سره لایک کړئ. او که مې ویډیو کې څه غلطي لیدلې نو هغه موږ ته لازمي په کمنټ کې ووایاست.